بسم الله الرحمن الرحیم. د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو سپلیټ سکرین استعمال کړو. خوږو ملګرو، ډېرو زیاتو ملګرو په غوښتنې سره ما دا ویډیو جوړه کړې ده. زیاتره موبایلونو کې داسې مشکل وي، ښه سپورټ لري خو بیا هم ښه ورژن هم جګ وي، ریم هم پوره وي، ډېر وي، 4 GB ته شاوخوا وي، خو بیا هم سپلیټ سکرین کار نه کوي. زیاتره بیا ډېرو ځایونو کې کار کوي خو ملټیپل اکاونټ کې کار نه کوي. نو دا چې سپلیټ سکرین تاسو د پریمیس لپاره استعمالولی شئ. پریمیس کې بیا تاسو لکه یو سوال وي 2 اکاونټونو کې 2 ځلې نیولی شئ. نو خوږو ملګرو، دې دپاره چې تاسو سپلیټ سکرین استعمال کړئ، تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ او یو څه سیټینګ ته، هغه به تاسو وکوئ او بیا به تاسو سره انشاءالله دا ښه صحیح کار کوي. تاسو به لومړی د ټولو نه اول به تاسو راشئ خپل سیټینګ ته، خپل د موبایل سیټینګ ته چې راغلی، دلته به تاسو که چېرته تاسو ډیولپر آپشن نه وي اډ کړی، هغه تاسو باید اډ کړئ د فون نه، او بیا دلته به تاسو ورژن انتخاب کړئ او ورژن کې به تاسو دغه بیلډ نمبر به ووهئ. دا یو څو ځلې کلیک وکړئ، 8 ځلې 9 ځلې کلیک ووهئ، بیا تاسو دا آپشن خلاص شي. دا آپشن به تاسو سره بیا وي په زیاتره موبایلونو کې همداسې په دې مینو کې وي، زیاتره ایډیشنل سیټینګ کې وي. ایډیشنل سیټینګ ته ولاړ شئ، بیا به تاسو ډیولپر آپشن پیدا کړئ. دا د آپشنز دا مو چې کله پیدا کړه، دا باید تاسو سره آن وي او بیا به تاسو لاندې ښکته شئ اخر ته. صحیح د اخر ته چې ښکته شوئ، به لږ بیرته راشئ، دلته به لیکلي فورس اکټیویټیز ټو بي ریسایزیبل، دا آپشن به آف وي، دا به آن کړئ. صحیح ده، دا مو چې آن کړو، بیرته به له دې ځایه ووځئ او بیا به تاسو راشئ پلی سټور ته. پلی سټور ته به راشئ او دلته به یو اپلیکیشن دی سپلیټ سکرین به تاسو ورکړئ. سپلیټ سکرین چې ورکړو، دلته لومړنی کوم اپلیکیشن دی سپلیټ سکرین شارټ کټ، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې مو ډاونلوډ کړئ، دا به اوپن کړئ. دا مو چې اوپن کړو، دلته به سپلیټ سکرین آن کړئ، آف به وي، دا به انیبل کړئ. صحیح انیبل هم چې کو، بیا به تاسو دې کې نور هیڅ کار نه کوئ. که چېرته تاسو سیټینګ د لارې هم وکړئ نو بیا هم صحیح ده، خو اپلیکیشن د لارې لکه اسانه دی، سیټینګ کې بیا شاید تاسو پیدا نه کړئ، نو دغه اپلیکیشن د لارې ډایرکټ تاسو سپلیټ سکرین کولی شئ، انیبل کولی شئ. صحیح ده، دا مو چې کله وکړو، بیا به تاسو راشئ پریمیس به تاسو خلاص کړئ. ساده خپل پریمیس به خلاص کړئ، اصلي چې کوم تاسو سره وي. مو چې خلاص کړو، نو تاسو به بیا دلته منځ بټن ووهئ او بیا به تاسو دغه لاندې 3 لیکې ووهئ چې دغسې مینو تاسو ته راوړي. بیا به تاسو دغه 2 ټکي ووهئ، دلته به تاسو سپلیټ سکرین ووهئ. صحیح ده، کله چې مو دا ووهل، دلته به لږ صبر وکړئ، دا مینو خپله ورکوي. دا د تاسو بیرته خپل موبایل اصلي مینو ته راوړي. دلته بیا تاسو ملټیپل اکاونټس ووهئ. کله چې تاسو ملټیپل اکاونټس ووهلو، نو دې کې به تاسو هم خپل پریمیس اکاونټ خلاص کړئ. یو یادونه بله هم کوم چې تاسو کله پریمیس 2 اکاونټونه استفاده کوئ، نو تاسو به لومړی چې دی په بل موبایل کې نوي ورژن کې خپل اکاونټ جوړ کړئ. بیا به تاسو راشئ او خپل موبایل کې بیا تاسو زوړ ورژن استفاده کوئ، هغې کې به تاسو بیا لاګ ان شئ، یعنې په نوي ورژن کې نوی اکاونټ په بل موبایل کې جوړ کړئ. هغه په ملټیپل اکاونټس کې کار نه کوي، نوی ورژن، او زوړ ورژن کې چې دی نوی اکاونټ نه جوړېږي. د خبرو تاسو باید ډېر فکر وي. دلته به تاسو پریمیس خلاص کړئ. کله چې پریمیس تاسو خلاص شو، تاسو سره به یو سکرین بلیک وي، یعنې کار به نه کوي. بیا به تاسو دغه سپینه کرښه چې ده دا وړوکې، په دې به کلیک وکړئ. دلته به دې خوا دغه ډیټا علامه باندې کلیک وکړئ. کله چې مو وکړو، بیا دا بلیک سکرین به تاسو ته لاندې راشي، دا به تاسو لاندې ځای کې یو کلیک ووهئ، بیا به تاسو بیرته دغه بټن ووهئ، دغه 3 کرښې، بیا به تاسو
دا اپشن چې دی دا اصلي پریمیس به تاسو ختم کړئ. داسې چې کله مو ختم کړو یا ټول ختم کړئ کلوز آل ووهئ، بیرته راشئ بیرته پریمیس خلاص کړئ. تاسو سره به انشاءالله دواړه پریمیسې په سپلیټ سکرین کې کار کوي. دا ګورئ تاسو وګورئ زه بیرته دواړه پریمیسې ما سره په سپلیټ سکرین کې راغلي. تاسو بیا کولی شئ ریفریش وکړئ او سوال تاسو باید له سټارټ نو نه سیف کړئ. که چېرته یو سوال وي لکه یو سوال وي او که چېرته ډېر سوالونه هم وي بیا تاسو دواړه اکاونټونه که ډېر تاسو د چالاک یاستئ او ډېر ښه کلیک کولی شئ نو تاسو دواړو اکاونټونه بیا هم تاسو سټارټ نو د لارې کولی شئ چې تاسو 2-3 سوالونه هم سیف کړئ. خو په یو اکاونټ کې بیا 2-3 سوالونه سیف کېدل بیا هغه تاسو په 2 اکاونټونو کې په اسانۍ سره نشئ سیف کولی. نو تاسو بیا باید یو اکاونټ استفاده کړئ او هلته هغې ځای نه تاسو د سټارټ نو د لارې 2 سوالونه وي که 3 وي زر کلیک کوئ او بیرته بیک کېږئ، بیا بل سوال وهئ، بیا سټارټ نو وهئ، بیرته بیک کېږئ، بیا بل. نو دغسې 2 وي که 3 وي که 4 وي نو تاسو سیف کولی شئ. خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که چېرته تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ، نور ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. مننه.